سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ افغان ولس د امیر المؤمنین مولا هبت الله اخوندزاده اختریزه وینا با چې نوموړي څه ویلي دي په همدغه غږیز کلیپ کې واورئ او په دې اړه مو سره خپل نظر هم کمنټ کې شریک کړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قدرمندو مسلمانانو مؤمنانو مجاهدين ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو تر ټولو مخکې تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې دا لوی اختر د ټولو مسلمانانو د پاره د نیکمرغۍ اختر وګرځوي. الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو نیک اعمال قبول کړي. الله جل جلاله دې د حجاج کرامو حجونه مبرور وګرځوي. الله دې حجونه قبول کړي. الله جل جلاله دې د ټولو اضحیې صدقات په خپل دربار کې قبول کړي. قدرمندو مسلمانانو ورونو اخترونه په اسلام کې الله جل جلاله د مسلمانانو د خاصو عباداتو دپاره ورځې مقررې کړي دي. د لوی اختر د ورځې خاص عبادت دغه لمونځ دی چې مسلمانان ورته جمع سوي دي او د لمانځه نه وروسته د اضحیې واجب ادا کول دي. اضحیه پر هر هغه چا باندې چې د 200 درهمو د نصاب مالک وي تر حاجت زیات دومره شی ولري نو اضحیه ورباندې واجب ده. که نر وي که ښځه وي نو دا د مسلمانانو دپاره یو عظیم عبادت دی. تاسو ته معلومه ده څوک اضحیه وکړي مخکې تر دې چې د اضحیې وینه ځمکې ته رسېږي الله جل جلاله د اختري اضحیې کوونکي ګناوې الله بخښي او په ورځ د قیامت باندې به د ده اضحیه مکمله د ټولو اجزاو سره د ده په نیکو اعمالو کې شاملېږي. الله جل جلاله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې دا بهترین عبادت ادا کړي که نر دي که ښځه دي. او دا لوی اختر کې غنیان خاوندان د مالونو به اضحیې کوي. په دې کې
الله پاک دا حکمت دی چې دا غنیان به پر دې فقیرانو باندې رحم و شفقت کوي، د وضحیې غوښې په 3 حصې کوي، یوه حصه د ځان دپاره، یوه د میلمه دپاره او یوه حصه یې د علاقې و د کلي د مسکینانو فقیرانو دپاره، د ناوسو دپاره. نو تاسو دا ناوسه خلک د خپل فکر سمه باسئ، د هغو سره مرسته امداد. مسلمانانو ورونو، الله پاک جل جلاله دا اسلام یو د رحم او د شفقت دین انسانانو دپاره مقرر کړی دی. الله جل جلاله مسلمان د مسلمان ورور بللی دی. انما المؤمنون اخوة. پکار دی چې هر مسلمان د بل مسلمان سره د ورور په څیر باندې معامله وکړي. د مسلمان اولادونه د ځان اولادونه وبولي، د مسلمان تکلیفونو مشکلات د ځان وبولي، رحم و شفقت ورباندې وکړي، امداد و کومک ورسره وکړي. که ضرورت پیدا سو د ضرورت په حل کې کومک ورسره وکړي، که ناجوړي ورته پیدا شي یا بل تکلیف ورورسېږي، پکار دی چې ټول مسلمانان د هغه سره مرسته وکړي، د هغه سره امداد وکړي. زموږ په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي، مسکینان دي، فقیران دي، او 40 کاله په دې ملک کې داسې حالت تېر شوی دی چې خلک د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، خلک د خپلو تجارتونو څخه بې تجارته شوي دي، د خپلو مزدوریو څخه بې مزدوري شوي دي، د خپلو جایدادونو ملکونو څخه جلا شوي دي، په نورو وطنو کې مهاجر شوي دي. زموږ ستاسو به څومرې د دې خپل ملک مسلمانان په نورو ملکونو کې مهاجر وي. الله جل جلاله دې په خیر و عافیت باندې خپل ملک او خپل وطن ته راولي. الله جل جلاله دې په خپل ملک کې پوره مشکلات ور حل کړي. الله دې دا د عزت ژوند په خپل ملک کې د دې په نصیب کې. موږ هم کوشش کوو چې دا مهاجر وروڼه چې د بل په ملک کې د تکلیف شپې تېروي، دردونکې خبرې راځي، اورو یې مهاجرو باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوي دي، مهاجر بندیان دي. دا د زغم نه دي، د برداشت نه دي. رب العالمین صفاس کوو چې الله پاک ته خپل وطن ته په غیر عافیت راولي. دا د مهاجرو سلسله الله جل جلاله نور قطع کړي او خپل ملک کې مو امن و سلامتیا راشي. داسې مو په خپل ملک کې خلک مهاجر دي، د خپلو وطنو څخه نورو وطنو ته تللي دي، سرپناهي نه لري او کار و روزګار نه لري. پکار دی چې هر مسلمان د بل مسلمان سره تعاون و کومک وکړي. بالخصوص په افغانستان کې دغه مجاهدین وروڼه چې دي د مسلمانان، دا بیا ډېر کومک یو بل ته ورکړي او پر حال یې پوښتنه وکړي او خپل منځ کې محبت اخلاص پیدا کړي. الله جل جلاله د 40 کالو وروسته په افغانستان کې یو داسې امن راوستی چې مخکې به د ښار خلک سارا ته نه سو وتلی، د سارا خلک ښار ته نه سوه راتلی، حتی په دې ښار کې د یوه سړک خلک بل ته نه سوه تلی. اوس الله جل جلاله دا امن راوستی چې لارې خلاصې شوې
د سارا خلک ښار ته راغله، د ښار سارا ته ولاړه. نو په کار دی چې اوس یو د بله کومک سره وکړي، تعاون سره وکړي، لاس سره ورکړي، محبت سره وکړي او د خپل ورورګلوي وساتي او د خپل امن چې الله جل جلاله راوستلی دی د دې حفاظت او ساتنه وکړي. ګورې دا امن و، دا نظام و، دا حالت دا په ډېرو تکلیفو باندې راغلی دی، دا په ډېرو مقدسو وینو باندې راغلی دی. ډېرې پاکې او مقدسې وینې تویې شوې، رب جل جلاله یې قبولې کړي. ډېر مجاهدین، حافظان، طالبان او مسلمانان وروڼه شهیدان شوه او ډېر کورونه خراب شوه او ډېر زخمیان شوه، ډېر معلولین شوه. یتیمان مو په دې ملک کې ډېر دي، دا ماشومان مو یتیمان شوه، ښځې کونډیانې شوې، کورونه خراب شوه. په ډېر لوی قیمت باندې دا امن او دغه حالت الله پاک راوستلی دی. اوس مسلمانانو ته دا پکار دی چې ساتنه یې هم په دغومرې قیمت باندې وکړي او په هر قیمت چې دا امن ساتل کېږي، دا نظام ساتل کېږي، دا د ټولو مسلمانانو دی. مسلمانانو وروڼو د دغه افغانستان امن او اسلامي نظام دا د ټولو مسلمانانو دپاره یو د خوشحالۍ او د ویاړ خبر دی. دا ټول مسلمانان په دې خوشحاله دي چې الله جل جلاله په افغانستان کې مسلمانان کامیاب کړل. الله پاک د اشغال څخه خلاص کړه، الله پاک د دې ظالمانو کافرانو څخه خلاص کړه او د دې مجاهدینو د دې افغانستان د مسلمانانو مقاومت او مقابله او دا جهاد ټوله دنیا یې ستایي چې دا واقعي مسلمانان دي او واقعي د کفر مقابله وکړه، جهاد یې وکړي او د جهاد په نتیجه کې الله پاک کامیاب کړ. مسلمانانو ته اوس داسې یو فکر پیدا شوی دی چې که څوک په اخلاص باندې د الله د رضا لپاره دغسې مقابله وکړي لکه په افغانستان کې چې اوس دا ممکنه ده چې الله پاک به مسلمانان آزاد کړي، الله پاک به مسلمانان مستقل کړي، الله پاک به مسلمانان خپلواک. لکه افغانان چې نن الله جل جلاله مستقل او خپلواک کړي دي. مسلمانانو وروڼو دا زموږ استقلال او خپلواکي په اسلام کې دا یو لوی نعمت دی. مسلمانانو نن موږ الله پاک داسې خپلواک او آزاد کړي یو چې د اسلام هغه واقعي حکمونه چې تطبیقوو زموږ په مخ کې هیڅ مانع نشته، هیڅ مشکل نشته. د دنیا د هیڅ تر هیڅ قدرت لاندې در تاثیر لاندې موږ نه یو چې په دې اسلام کې دې یا معامله وکړو یا دې واقعي اسلام را نه وکړو. دا نو اوس زموږ په قوت پورې، زموږ پر غیرت پورې، زموږ په ایمانداري پورې تعلق لري چې اوس نو دا اسلام څنګه راولو. په مخ کې مو هیڅ مانع نشته او کوشش به کوو وروڼو چې اسلام لکه څنګه چې د دې اسلام دپاره 40 کاله جهاد شوی دی، قربانۍ ورکول شوي دي، وینې توی شوي دي، مجاهدینو جهاد کړی دی د دغه مقصد دپاره چې اسلامي نظام او اسلامي احکام د الله پر مځکه باندې نافذ شي او عملي شي. اوس په الله جل جلاله ډېر لوی احسان کړی دی چې اسلامي نظام حاکم شوی دی او نافذ شوی دی. ورځ تر بلې د کامیابیو خواته روان دی، اسلامي احکام یې عملي کېږي، شرعي احکام نافذېږي. دا یوازې د حکومت د امارت د رسمي مسؤلینو ذمهواري نه ده. ورونو تاسو ټوله چې یاست
که دا د حکومت مسؤلین دي که تاسو ټول دغه ولس کې یاست ټوله مسلمانان یاست تاسو اسلامي ذمواري او مکلفیت جوړیږي چې تاسو به یو ځای د دې سره د اسلامي نظام د تحکیم او د تنفیذ دپاره تاسو به د اسلام ورسره نافظوئ کومک به سره کوئ زه خو دا وایم چې دا امارت چې دی دا د دغه ولس څخه جوړ دی او ولس د دې امارت څخه جوړ دی دغه امارت دغه ولس خلک وه دغه په ساراو کې دغه په کلیو کې دغه په علاقو کې دا په ښارو کې چې دا ستاسو په کورو کې دغه مجاهدینو چې دا شپې تېرولې دا 20 کاله دا هغه مجاهدین دي تاسو یې ښه پېژنئ دا هغه د نن د امارت مسؤلیت یې ور په غاړه دی دا نور خلک نه دي دا هغه ستاسو بچیان دي ستاسو اولادونه دي ستاسو ورونه دي ستاسو د کلي ستاسو د علاقې ستاسو د عقیدې او ستاسو د اسلام ورونه دي هغه په دې مسؤلیتو کې راغلي دي پکار دی تاسو ځان جلا ونه ګڼئ او دوی د ځان څخه جلا ونه ګڼئ تاسو یو یاست موږ او تاسو زما او د یو عام افغان مسلمان زما او د هغه ترمنځ هېڅ فرق نشته زه هم یو افغان مسلمان یم د افغانستان یو وګړی یو فرد هغه هم یو افغان مسلمان هېڅ فرق مو نشته هغه عقیده هغه اسلام هغه ذمواري چې د دغه افغان مسلمان د هغه زما هم ده خو فرق مو په دې کې دی چې زما ذمواري درنه ده په نسبت د یو فرد ته د افغانستان یو مسلمان یو فرد مسلمان زما بار نور فرق مو نشته زما مسؤلیت جوړیږي چې زه به د دې مسلمانانو مشکلاتو ته لاسرسی کوم عدالت به تامینوم خلکو ته به ښه زندګي برابروم ښه شرایط به برابروم اسلامي احکام به نافظوم دا زما مسؤلیت په دې کې نو د دې زمانې زه د دې زمانې مسؤل یم چې عمر رضی الله تعالی عنه په خپل وخت کې وایي یا الله راسن به راسن ما ته سر په سر باندې راکړه دا په امارت کې دا ما چې امارت کړې سر په سر جزا راکړه یعنی ما نه ګټه نه تاوان زه ثواب نه غواړم بس عذاب به راکوه نو چې عمر رضی دا وایي زه به څه وایم نو ورونو زموږ ټول مسؤلین چې دي هغه داسې عاجزه دي ضعیفه دي کمزوري دي چې د الله نصرت نه وي ورسره د دې مسلمانانو کومک نه وي ورسره دا اسلام اسلامي احکام شرعي نظام نشي چلولی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الله پاک او دغه مؤمنان دا ستا دپاره کافي دي په تنفیذ کې د شریعت ورونو تاسو د الله پاک نصرت او تاسو دا به د دې نظام ملګري یاست بیا به په دې نظام کې اسلامي نظام حاکمیږي د دې امارت څخه ځان مه بېلوئ امارت ستاسو دی تاسو د امارت یاست ورونو دا خو زه درته وایم چې د افغانستان دغه مسلمانان چې دي یقینا دغه امارت د دوی هغه حکومت دی هغه سلطنت دی هغه نظام دی چې هغه د دوی غوښتنه دا 40 کاله وه هغه راغلی زه خو دا د دوی ملکیت بولم زما خپله عقیده دا ده چې دغسې حکومت په ډېرو کلونو داسې حکومت افغانستان کې نه دی راغلی لکه اوس چې د خلکو مملوک حکومت دی یعنې د خلکو ملکیت دا هغه د خلکو حکومت دی دا هغه د مسلمانانو د تقاضاو او د دوی د غوښتنو چې هغه دوی غوښتل هغسې حکومت چې اسلامي نظام دی ګورې په دې کې بیا خدای تعالی ته به مسؤول سو که مو د دې نظام کومک ونه کوي ملا مو ونه تړله بیا چې دغه نارې موږ وو چې موږ اسلام غواړو موږ شریعت غواړو موږ اسلامي حکمونو نافظول غواړو دا به ډېره لرې ورونو نعره تکبیر نعره تکبیر
علي قدر امير المؤمنين شيخ الحديث والقرآن مولانا هبة الله اخندزاده حفظه الله. ورونو د شوروي د وخت څخه چې موږ پکې کې موجود یو دا زموږ قرن دی په لکاو خلک شهیدان زخمیان مهاجر په میلیونونو در دغه شعر لاندې سول چې اسلامي نظام غواړو موږ شریعت غواړو. د 20 کاله د امریکې په اشغال کې د ناټو په اشغال کې ډېر فدایان وسوه ډېرې وینې مقدسې توی سولې او د هغه ټولو مسلمانانو وویل چې موږ اسلامي نظام غواړو. اوس خو دا دی راغلی اسلامي نظام الله امتحان راوړي. اوس به د اسلامي نظام سره څه کوي؟ اسلامي نظام به ټینګوئ کومک به کوئ که به بیا نور خواهشات پر د مخه کوو. اوس د الله په امتحان کې یو موږ هم د الله په امتحان کې یو د ولس هم د الله په امتحان کې دي دنیا هم د الله په امتحان کې ده. کفر و اسلام ټول د الله په امتحان کې اوس راغلی دي. اوس به څه دي؟ اوس به دنیا زموږ سره څه کوي؟ اوس دنیا هم په امتحان کې راغلی ده غرب هم په امتحان کې راغلی دی. په افغانستان کې مکمل اسلامي نظام حاکمیت دی او امن دی. په یوه نقطه کې د افغانستان هیڅ قسم بې نظمي بې اطاعتي نشته او دغه اطاعت چې نن د دې خلکو دی د دې ولس د دې مسلمانانو دا په زور نه دی دا په جبر باندې نه دی. که په جبر باندې وای نو در پرون د پورې چې ناټو دلته جنګېدل په جبر بیا امنیت راوستلی وای فارسول سره ملګري وای. دا جبري امنیت نه دی دا د زړه امنیت دی. دا خلک په زړه باندې د امارت اطاعت کوي او د امارت خبره مني. امارت په راز کې ټول علما دي. ګورې دا هغه علما دي چې شریعت او اسلام مسلمانانو تشریع او د جهاد قیادت یې په مخ بیولې. دا خلک اوس اطاعت ځکه کوي چې دا خلک د شریعت مقتدایان بولي چې دا شریعت نو قلبا یې منلی دي. اوس دنیا مریانه ده چې اوس دا افغانستان موږ په رسمیت ځکه نه پېژنو چې دا په زور راغلی. دا یو خبره نه دا اوس دنیا هم په امتحان کې ده. اوس د خجالت و شرمندګۍ سره مخ ده. ولې د دنیا ولې داسې مخ اسلامي ملکونه نن د امتحان سره مخ دي. مسلمانان د امتحان سره مخ دي. علما د امتحان سره مخ دي. ټوله دنیا نن د امتحان سره مخ ده چې اوس به څه کوي؟ ورونو موږ هم د امتحان سره مخ یو. ثابت قدم سئ محکم سئ شاته ولاړ نه سئ مخ ته ولاړ سئ. دنیا به فشار در باندې راولي بد تبلیغات درپسې کوي په بدو نومو به مو یادوي. لکن ګورې یو ډېره غټه لاسته راوړنه مو کړې ده یو ډېره غټه کامیابي و فتحه الله در په نصیب کړې ده. دا خاص د جهاد ثمره ده. ګورې چې لاسه درته ونوځي شاته ولاړ نه سئ مخ ته ځئ. اسلام و مسلمانانو ته د همت د غیرت د شجاعت تربیه ورکوي د کمزوري او د شاتګ تربیه نه ورکوي. پام کوي چې د چا څه متاثر نه شئ. خپل نظام وساتئ محکمه یې وساتئ در شا یې ودرېږئ. که څه ملاحظات وي الله پاک به حل کړي موږ سره شریکوئ. بلکل په دواړو سترګو به د هر چا عرض منو د هر چا عریضه به منو د هر چا هر څوک چې مشکل لري منو بیا. که د افغانستان په هر کونج کې افغانستان څه کوي د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسېږي قسم په الله چې زما وسر ورسېږي چې زه به هغه ځای ته په خپله په پښو باندې ځان رسوم او د دې امداد کومک وکړم. دا له څه کوي چې افغانستان مجاهدینو ته هم دا وایم مسؤلینو ته هم دا وایم چې د خلکو مشکلاتو ته رسېدګي پر خپل وخت د خلکو عریضې اورېدل د خلکو د امن دپاره کوشش او تر ټولو به مو مهم هدف اسلامي شریعت نافظوئ. په هر شي کې به اسلامي شریعت نافظوئ. که دا اسلامي شریعت نافظ شو ټولو خلکو حقوق به پر ځای کېږي. ګورې د شریعت خلاف ورزي به نه کوو. پر دا شریعت باندې زموږ اتفاق راځي. که د شریعت څه واوښتلو بیا به اتفاقي راځي او موږ به په دې افغانستان کې دا یوه خبره درته کوم نن دنیا پر مختلفو فرقو تقسیم شوې ده. زموږ په افغانستان کې هم داسې حالت راغلی دی چې دلته تر پخوا
ډېر داسې فکرونه اوښتي دي. په دا 20 کاله اشغال کې بیا ډېر فکرونه واوښتل. غربیانو هم تبلیغات وکړه، نورې مختلفې فرقې رالیدل چې ځایونه ونیول د دیموکراسۍ تر شعار لاندې، د بیان د ازادۍ تر شعار لاندې، د مذهبي ازادۍ تر شعار لاندې. دلته نصرانیت هم وروزل سو، خلک نصرانیان سوه، خلک کافران سوه، خلک مرتدان سوه، نو خلک د مذهبه څه واوښته. خو زموږ په افغانستان کې چې مطلق اکثریت ټول یعنی ډېر لږ خلک وي ټول د امام صاحب مبارک حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی پر مذهب باندې دي. اوس د دغه مذهب د دغه فقې په رڼا کې لاندې اسلامي نظام راوستل. اوس کله کله به داسې وسي چې یو حکم به صادر سي چې دا د شریعت حکم دی، د بلې خوا به بیا دا خبره راپورته کېږي وایي دا خو د شریعت خلاف ده، خو لیکن هغه د شریعت خلاف نه وي. دا د امام صاحب په مذهب کې د امام صاحب په فقه کې د هغه حکم دی. خو د امام شافعي صاحب په مذهب کې بل حکم دی. یو سړی راولاړېږي د امام شافعي صاحب د مذهب په رڼا کې وایي دا د شریعت خلاف دی، دغه د شریعت حکم دی. ګورې هوښیار اوسئ چې خلک مو خطا نه باسي. دلته حکمونه ټول پر هغه شرعي قانون کېږي. د امارت په مقابل کې ګورئ چې داسې یو خبره ودرسوه نه سي، تحقیق کوئ، پلټنه کوئ، معلومات کوئ، د هغو علماو څخه پوښتنه کوئ چې هغه مذهبي علما وي، هغه مخلصین وي، هغه مجاهد طبیعته وي، د هغو څخه معلومات کوئ و دا څنګه ده، دا خبره د شریعت سره موافق ده که نه ده. چې هغو درته وویل بیا هغسې کوئ. کله به یو څوک داسې درته وایي شریعت دغه پام کوئ چې په هغو پسې ولاړ نه شئ. داسې ډېر خلک به راځي دا خبرې به کوي، په خلکو کې به تبلیغات کوي، قسم قسم به کوي. پکار دی چې تحقیق وشي، پلټنه وشي، د خپلو مذهبي علماو څخه پوښتنه کوي حالت څه روان دي، پر شریعت باندې روان دي. ګورې مسلمانانو زه یوه خبره تاسو ته کوم، که زه نن په دغه اوس دا منبر ته ولاړم، که زه دا احساس کوم چې زه شریعت نسم راوستلی او دلته د شریعت څخه بلې خوا ته خبره روانه ده، قسم په الله که یوه دې کله ورسره پاته شم. ورې زه درته وایم 100% شریعت روان او زه دا کوشش کوم ټول نظام شرعي، ټول قانون شرعي، او تاسو به څو وخت وروسته به ووینئ چې زموږ ټول قوانین چې راوځي هغه به ووینئ چې د آیات او حدیث په رڼا کې به تخریج شوی وي. په هغه قانون کې به آیاتونه وي، حدیثونه به وي، مسائل به وي، فقه به وي، شریعت به وي، هغه به په کې لیکل شوی وي. پر دې باندې مکمل کار روان دی. 3 شعبې جوړې شوي. یو وارې دغه خپله وزارتونه دي دا په دې مکلف شوي دي چې تاسو سره هر څه قوانین دي هغه ټول په شرعي طریقه باندې جوړ کړي، بیا یې وسپارئ عدلیې وزارت ته، هغه بیا تخریج کوي، بیا هغه سپاري بل کمیسیون ته چې د قاضي قضات په مشري جوړ دی، هغه بیا د نظر باسي، بیا به راځي موږ ته بل کمیسیون ورته جوړ دی، دا بیا د نظر باسو، بیا به دا عملي کېږي. که الله جل جلاله وکړه چې زموږ ستاسو په قرن کې افغانستان د یو ښه شرعي قانون خاوین شو، دا به زموږ ستاسو دپاره کامیابي وي او د آینده نسل دپاره به یو خدمت وي. رب جل جلاله دې پر دا شریعت باندې موږ ته استقامت راکړي او الله جل جلاله مو دې د ناکامو امتحان څخه وساتي. الله جل جلاله دې ستاسو د قربانۍ د دې ولس ډېر قدر یې کوو، ډېر قابل احترام. خدای جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د ټول ولس د دې قربانیو شکریا ادا کړو او د دې پوره قدر د دې د قربانۍ وکړو، د دې د اولادونو ورونو ستاسو اولادونه چې ایران شوي دي هغه زموږ اولادونه دي پروردګار دې جنت الفردوس ورکړي او ټولو چې په دې جهاد کې په خبره، په ښه نیت، په مقابله، په تقریر، په شعر، په بیان باندې، په قلم باندې برخه اخیستې ده. رب جل جلاله دې جنت الفردوس ورکړي. الله جل جلاله دې د دې جهادونه قبول کړي. الله جل جلاله دې ستاسو دا د اختر ورځ نیکمرغه کړي. مسلمانانو ورونو پر دا خپلو مسلمانانو ورونو باندې، پر دې غریبانو او پر دې یتیمانو باندې رحم کوئ، شفقت کوئ. ګورئ دا د یتیمانو رحم او شفقت په کلي کې پسې ګرځئ، دا یوازې د حکومت ذمهواري نه ده، دا پر د عامو خلکو باندې هم فرض ده. د یتیمانو ساتنه به کوي. ګورئ یتیمان ډېر قدر لري په اسلام. واما فاما الیتیم فلا تقهر، الله پاک وایي په یتیم باندې قهر مه کوئ. او بل تاسو ته معلومه ده په یتیمانو کې یو یتیم
رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې یتیم دی رب جل جلاله د ټولو انبیاو قدرمن رسول او د ټولې دنیا مشر او د ټولو انسانانو هغه بهترین او اشرف مخلوق الله پاک وګرځاوه او دا یتیم و. نو یتیمان چې د الله ته ډېر قدرمن دي، تاسو یې قدر کوئ او د دې غریبانو قدر کوئ. په آخر کې بیا تاسو ته دا لوی اختر مبارکي وایم. الله مو اختر نیکمرغه کړه، د تعالی جل جلاله مو د ټولو افاتو بلیاتو څخه وساته. الله مو په دې امتحان کې کامیاب کړه، ټول دې الله کامیاب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. مونږ به کوو نو ګرمۍ د خلک په تکلیف